اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار دواړه نصیب کړي. مخکې د عباداتو برخه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا په دې باندې بحث وشو په دې ټکي. بیا وروسته د حقوق العباد مسله وا او حقوق العباد کې اولنۍ مسله د مور پلار او د حقوقو په غو باندې یو دوه ورځې بحث وشو. وبذل القربى واليتامى والمساكين وذي اقارب ده دا مونږ په د فقه کې دوه قسم احکام لرو. یو احکام دی الله تعالی، یو د بندگانو حقوق. نو دا هدایت سره واخلو نو دا څلور برخې ده. یو برخه په عبادتو لګیدلې ده، دا درې برخې په معاملاتو ده، په حقوق العباد باندې لګیدلې ده. یعنی معاملات زیات دي په نسبت سره عبادتو ته، او د عبادتو نه مهتم بشان اهتمام هم د معاملاتو زیات ده. دیو جن علماء لیکلي دي چې دین دین معاملې ته ویل کېږي. دین د عبادتو نام نه ده. په عبادتو کې د سړي دیانت نه معلومیږي، په معامله کې د سړي دیانت معلومیږي. کله چې انسان صادق وي په معامله کې نو هغه انسان دیندار انسان ده. او که یو سړی عبادت کوي لیکن معاملات خراب وي دا متدین انسان نه ده. یعنی په دغه دی باندې سړی متقی نشي جوړېدلی چې سړی منځونه کوي او دسونه کوي، دا متقی نه ده. متقی هغه سړی ده چې د محارمونه ځان وساتي. اتقوا المحارم تكن اعبد الناس، رسول الله وایي اتقوا المحارم تكن اعبد الناس. ښه عبادت گزار سړی الته کېږي چې سړی د حرامونه په معاملاتو کې ځان وساتي. بس دا ښه عبادت گزار ده. دا هیڅ عبادت نه ده چې 5 وخت منځونه کوي، رکوع سجده هر څه برابر وي، خو لیکن چې په دکانداري ته وځي کنه هغه نارواوي کوي چې زړه دی وي، نو دا متقی نشي جوړېدلی. د تقوا شرط دا ده چې دا به اجتناب د محارمونه کوي، د نارواونه به ځان کوي، هغه بعد متقی جوړېږي. نو دې ته موږ په نفس منظور باندې متقی سړی موږ نسو ویلی. متقی پرهیزګار سړی هغه ده چې د حرامونه په معامله کې برابر وي، بس دغه متقی سړی ده. دا خبره مې دې لپاره وکړه چې ما نه دلته ټیم هم ځای کوي چې عبادتو کې الله فقط ویل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. معاملاتو ته چې الله وی وبالوالدین احسانا. په حقوق العباد کې اقرب ترین د انسان لپاره د معاملې هغه مور پلار دغه بحث وکړ. انسان ته د مور پلار نه نور اقرب ترین په معاملې کې بل څوک نشته. اول ویل وی د خپل اقاربو کې د مور پلار سره د معاملې برابر کړه، او هغه ویل وبالوالدین احسانا، مور پلار سره ګډه کوا، او دغه تفصیل تیر شو. د مور پلار نه اقرب ترین اقارب لرو من، ورور دا، خور دا، دیگر ترورګانی دا اقارب دي. من تر زمان تربرونه بس دا اقارب دي. اوس علاوه وبذل قربا تاسو احسان کوي د صاحب قرابت سره. صاحب قرابت سره هم تاسو احسان کوي. او څنګه احسان وکاو د صاحب قرابت سره؟ ورسره د گاونډي حقوق هم راځي صاحب قرابت سره. که چیرته په اقاربو کې بیان نکو چې کوم اقاربو نفقه واجبېږي. اول نمبر دا که اقارب دتا ورور سو، خورګانې سوې، ترورګانې سوې، دا مونږ اقارب دي. دا کمالدارانی پته نفقه واجب نه ده، خو که فقیران سو کنه پته نفقه واجب ده. نو الله ویلي
وای چې د مور پلار نه وروسته را کوس ولې کنه بیا به د خپل اقارب سره احسان کوي. واحسنوا بذل قربا، تاسو به احسان کوي د خپل اقارب سره. اول احسان د اقارب سره دغه سو که فقیرانو پته نفقه واجب. مثلا سړی کور کې خور لري جایماندار پښې دواړه کاټ دي یا شله ده، د دې نفقه چې دا خپل پیسې ونه لري په ورور باندې واجب ده، په پلار باندې واجب ده. زما په خبره پوه شئ. که بیا دا ورور نه کوله وراره به یې کوي، که د وراره نه کوله د وراره چې کوم زوی د هغه به یې کوي، که دې نه کوله پاس چې څومره اقارب دي هغه به د دې نفقه کوي، دا ورباندې فرض ده. خو شرط دا د په اقاربو کې چې دا به محتاج وي. او په مور پلار نفقه واجب ده، خو لیکن د مور پلار کې مالداري او فقیری ضروری نه ده، پته نفقه واجب ده دیانتن. او په اقارب کې ضرورت ده هغه وخت کې نفقه واجبېږي چې بس محتاج وي. محتاج بیمار ده، مثلا ستا خور ده هغه بیمار ده، ځکه مثال د خور ورکوم چې موږ تاسو ډیر ضعیفان د زنانه طبقه ډیر لرو. یا ورور ده پښې دواړه کاټ دي فقیر ده، نو په نفقه په دې چې څومره ورته قریب وي ورور ده پلار ده په دې باندې نفقه واجب ده. اوس نور نفقه کې بحث نه کوو چې نفقه څرنګه واجب ده، دا خو ډېر غټ مسایل دي. خو یو دا ده چې الله مونږ ویلې وای صاحب قرابت سره تاسو احسان کوئ، مونږ یې ښه دا یو خو مې وکړ چې نفقه واجبي. دویمه د ذوی القربا سره صله رحمي ده. صاحب قرابت سره بس صله رحمي هم واجب ده، مونږ به صله رحمي ورسره کوو. صله رحمي کې ان شاء الله بل وخت کې بحث کوو. صله رحمي دوه اړخه لري، یو ترک کلام لري، کله کله مرور کیږو مونږ تاسو په دې پښتو کې مرورتوب ورته وایي کنه، خپل اقارب کې مرورتوب ورته وایي. ان شاء الله مونږ ورته مهاجرات ترک کلام خبرې پرې کودل. او بل صله رحمي ده، دې باندې مستقل بحث کوم، خدا نه کوم. دلته وذل القربا سره صله رحمي په کار ده، صله رحمي بکیږي. اول صله رحمي د خپل اقارب سره دا فرض ده، یعنی واجب ده، فرض. کوم سړی چې صله رحمي کاټ کوي دا ګناګار ده. اول خبر کوم بیا لږ بیان کوم چې صله رحمي باندې بحث مستقل کوم، خو دلته د اقارب خبره کوم. صله رحمي کاټ کول دا ګناه کبیره ده. 25 کاټ کیږي صله رحمي 25 راځي، دا بحث کې نه غږیږي. اوس ذوی القربا سره به صله رحمي کې صله رحمي خپل یو حق واجب ده. صله رحمي ډیر فواید لري، په دې نم تیریږم. صله رحمي صرف صله رحمي دا چې د اقارب سره څنګه کې صله رحمي بیان نکوم. صله رحمي کې دا چې تا د اقارب نوي بیماری کې به پوښتنه کوي، په بیمار پرسي کې بیمار شو پوښتنه به کوي، قرض یې وغوښته قرض به ورکوي، کمړ شو جنازې ته به ځي، که دعوت یې درته وکړه دعوت به قبلې. زما په مسله باندې واجب شول، مشکل راغلل تعاون وکړي، مشکل راغلل تعاون وکړي. که نور قسم تعاون نو ته ګلکارې دیوال ښه جوړولی سي، اقاربو کې د دیوال نه نشي جوړولی، ته لاړ شه دیوال ورسره جوړ کړه. دا صله رحمي د اقاربو احسان دغه ده، دا به ورسره کوي. ښه په اقاربو کې صله رحمي بیان خو بیا هم راځي. که صدق فقیر وي نو اول صدقه به دته ورکوي. وجه دا ده صدقې بحث به ان شاء الله بل وخت کې کوم. صدقه اقاربو ته دوه فایدې لري، دوه کار فایده لري، نفع. یو صله رحمي ورسره ادا کیږي او بل د صدقې ثواب ده. او که اجانب ته پردوی خلکو ته صدقات ورکړي، صدقه مو صدقه ده، والحسنه بعشر امثالها، دا ثواب ستا، خو صله رحمي نشته ورسره. او که خپل اقارب ته صدقه نفلیه ورکړي هم بیا صدقه هم ده او صله رحمي هم ده. که تکلیف کې به ورځي، مړی وسو مړی جنازې سره وځي، قرض د نه وخت دا به ورکوي، دا د اقارب صله رحمي ده. خبرې به نه ورسره پرېږدي، په هر موقع کې چې دته ضرورت و د وتللو ته به ورسره خیرخواهي کوي. دا د ذوی القربا حقوق دی چې ورسره ادا کوي.
کله کله په دا قریب کې یو مشکل د شي جوړیږي قدر ترازی مونږ پښتو کې د څه وای کرازی خو زم ورزم او کنه راځي نو زم پروا نه لرم ها آیا دا سړی سل رحمی کارت کوون کېدا او کنه او دا سل رحمی کارت کوون کېدا دا سړی دې ته مونږ کفاف وای کفاف دې ته وای کرا سره راشه درشه کې پښتو لهجه دسي دیم در سره راشه درشه کې ها او ک دې راشه درشه نه کې ها تیم نه کې نو دا سل رحمی نه ده دې ته کفاف وای کفاف سل رحمی نه ده سل رحمی دې ته ویل کېږي سل من قطعك واعف عن ظلمك واحسن الى من اساء اليك دغه ښه اخلاق هم دی سل رحمیم ده سل من قطعك څوک در سره تعلق کټ کوي تب ور سره وصل کوي ښا دا ډېر ګران کار ده دا نه مولا کوي سنیامي او مولا ویلې سي په عمل کې مولام نه ده په دیوانه ملایم نه کیدا ښا دا ډېر ګران کار ده دا خو چې سل من قطعك څوک در سره بیکاټي کوي تعلق در سره کټ کوي تی ور سره وصل کوي نو دا به هغه سړی کوي چې نفس ډیر مظلوم او مغلوب وي ایمنګ نفسونه دا قلوبهم قلوب زیام لیوان متر جوړ کړی دی لیو سره څوک دا مقابله کوي سي دا سي دی لیو سره مقابله نه کیږي ښا ني مولا کولای سي خفقیر کومه ناسي نه دا کار امي کوي سي ني مولا کولای سي سل من قطعك واعف عن ظلمك که ظلم د سره کو تبع په انتقام مناخلو تربور د تاسو سره ظلم کوي ته ورته عفو کوا او قدرت دې وي دا ډېر ګران کار ده واحسن الى من اساء اليك او کبه ډېر بد د سره کول ته ور سره احسان هم کوي دا د پیغمبر اخلاق وخا دا رسول الله ته الله و انك لعلى خلق عظيم تفغت اخلاقي ګوره اخلاق درې قسم دي اخلاق کریمه دي یو اخلاق عظیمه دي پیغمبر ته اخلاق عظیمه لا ور کړی هغه په مقابله دي بدای کې نیکی کوله موږ تاسو دې ته اخلاق وای چې یعنی کچاره سره بد وکړه چې ما پی کو نو دا ډیر غټه مسله ده نه اخلاق عظیمه دي ته اسفل من قطعك واعف عن ظلمك واحسن الى من اساء اليك څوک در سره بدی کوي ها تب ور سره نیکی کوي دا ډیر ګران کار نه ده دا ډیر ګران کار ده زین العابدین دا ملمنو سره ناس ته من زراغله شوروي راخیسته ده بس ملمنو ته ورکی خای پیسې کې ورخته تندب وانته وه دا شوروي راخیستل سره د زین العابدین په دې څټ کې توې سره نو ګرمه بم عادتاً ملمنو سره سره زوبليږي ډیر غوسه سوفا ډیر غوسه چې مولا هم وکنه نو چې کله مینځه پوښتنه چې مولا مې ډیر غوسه سو کنه نو دا د قران پاک یو آیات ورته وای والکاظمین الغیظ نیکان خلق غدي چې په وخت د غصې کې غصه خوري فورا خبر نه سره چې ما عقل نه مني ښا هغه ورته کظمتو بس ما غصه وکړه ختم سره مونږ ته چې قران یاد سي ښا تر هغه پورې دلایل وای چې ترڅو پورې د تا عقل مغلوب نه وي دومره عقلي دلایل مونږ وای د قران په مقابله کې د احادیث رسول الله کې دا د ما عقل وګوره د ما خان سره او بیا وسوي کزو ورته چې زه اوس ډاکټورا لرم ماسترا لرم او ته ماته د خبره کوي زه انتقام اخلي وای کوله وای نو غار ته ډاکټورام لرو در خدای ورته قران آیات وی والکاظمین الغیظ او ورته کظمت بس غصه ختم کړل ښا نو دغه سي تعلق چې قران سره جوړ سي مشکل به زم بیا نه راځي بیا څه ورته وای د قران بل آیت ورته والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس نکان خلقه غدي چې عفو کوي د خلقونه دای څه ورته وای زین العابدین عفوت ولکی لوجه الله ما په کړی د خدای د رضا لپاره بیا څه ورته وای والله يحب المحسنين نیکان خلق غدي الله هغه خلق سره محبت ساتي چې احسان کوي سل من قطع كواف عن ظلمك واسن الى من اساء اليك اگر ته وای وانت حره لوجه الله زاد خدای د رضا لپاره مې آزادم کړی بس دغه اخلاق دي اقارب سره بدغه څه خوې کوي یره دا ناس خلک څومره یو مونږ په سلګونو خلک یو شاید یو هم نه لرو مرافق نه لري اول خو به اعتراف کړه دغه خو عادت زنه لرم تاسو د څه تکړه خلک نه یاسي دې ته په معاشره کې کمزور سړی وای ها خو ځان چې دا به تکړه نه پهلوان خو رسول الله غته ویل دا
چې په وخت د غصې کې غصه وخوري دغه پهلوان ده. موږ پهلوان دې ته وایو چې په میدان کې څوک څمړو، موږ دې ته پهلوان وایو چې څوک ډېر زوبل کو ظلم ورسره کو دا پهلوان ده، دا تکړه سړی ده، نه دا د معاشري کمزوري سړی ده. رښتیا خبرې پهلوان والله لازم هغه سړی ده چې سره د قدرت نه د غصې نه بیا هم انتقام پرېږدي او معافي کوي احسان وکړي. تاسې خپله قضاوت وکړئ چې کوم یو قوي سړی ده. قوي سړی رسول الله چاته ویلی چې په وخت د غصې کې خپله غصه کنټرول کړي او انتقام وانخلي. بس دا د معاشري پهلوان دلیل دا لوی سړی. او د موږ تاسو چې څوک لږ مړي ښه کولی شي وایه که نه، مړي ښه کولی شي، څوک لږ وهلی شي او څوک لږ دا موټر هم ولري، دا د معاشري تکړه سړی هم دغه ده. نو ګوره دغه اخلاق چې ما بیان کړ چې سل من قطعک واعف عن ظلمک، ما خپل ځان باندې اقرار وکړو، خو تاسو هم داسې تکړه نه یاستئ چې ته وایې چې دا کار ما کړی ده. هېڅوک یې نشي کولی. خو دا ډېره کمزوري نه ده چې دومره خلکو کې موږ یو اخلاق عظیمه نه لرو. کېدای شي یو ملا مولا ووایي چې زه دا کار کوی څه نشي کولی، ما به غلط کړي، خو الله تعالی ته رښتیا نشي ویلی. سل من قطعك واعف عن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. دا څوک نشي کولی. دا ډېر مظلومیت غواړي، عاجزي غواړي. دا چېرته کېږي بیا تربور سره هر څوک معاف کوي، خو تربور چېرته معاف کوي؟ او حالانکې موږ مکلفه دي چې تربور معاف کړو. د انسان کمال دغه ته معلومیږي چې سړی تربور معاف کړي. نو الله داسې ویلي واحسن بذي القربى، احسان کوي د صاحب قرابت سره. دغه احسان د صاحب قرابت سره. او موږ تاسو ډېر ستونزې لرو، الله تعالی د اسانه کې دا د پیغمبر اخلاق هم دغه چې سل من قطعک واعف عن ظلمک واحسن الى من اساء الیک. دا صله رحمي به کېږي. صله رحمي کفاف نه ده، کدی درځي تم ورځې، کدی نه راځي تم نه ورځې، دا صله رحمي نه ده، دا کفاف ده نه، دا صله رحمي نه ده. نو په دې باندې ځان خلاصول نشي کولی. او بس صله رحمي کوم حقوق دي هغه به ادا کېږي. او بل صله رحمي چې څوک عمر دراز الله ورکوي، عمر به یې وږي، عمر دراز ورکول کېږي. کوم سړی چې صله رحمي کار کوي عمر یې کم وي. یوه خبره به زه وکړم، زه د صله رحمي باندې بیان ځکه نشم کولی چې په خپل ځان حجت ته، ځکه موږ یې نه کوو، موږ صله رحمي نه کوو، زه خپل ځان ته خبره کوم نه کوو، دې وجه نه حجت نه قایم کوم. د قیامت په ورځ باندې پولیسرات باندې دوه شی درېږي. یو به امانتداري چې دا تاسو سره کوم پوهنتون کې دا سامانونه دي که دا ټول امانات دي، دا ستاسو استعداد د امانت ته تاسو سره، دا ستاسو تعلیم د امانت ته حکومت سره، ټول افغانستان خلکو سره امانت ده. یو به دا د پولیسرات په یو څنګ کې ولاړئ او بل به دا خپلولي ولاړئ په صله رحمي. رب العالمین ته داسې به وایي یا الله چې دنیا کې چا وصل کړي ما، خدای خپل رحمت ته وصل کا، چې جنت ته چې چا کاټ کړي خدای د خپل رحمت نه کاټ کا ور ته جهنم ته وغورځوه. دا به د پولیسرات په سر کې ولاړئ. او روایتو کې راځي پښتو به ادا کوم چې صله رحمي الله تبارک وتعالى پیدا کړله. د ګوره د صله رحمي د رحم نه ده، د رحمان ټکی نه ده. وایي د الله تعالی د حدیث کې راځي ګنډه کې لاس ور واچو، ګنډه باندې پیږي، وی الله ورته څه غواړي؟ وی الله ته ویلي چې دا غواړم چې څوک ما وصل کی چې ته خپل رحمت ته وصل کی، او څوک چې ما کاټ کوي چې هغه کاټ کی. الله ورسره دا عهد کړی ده صله رحمي سره. نو صله رحمي ډېره سخته ده، انتهایی زیاته مشکلات لري، ستونزې لري، پریشاني. او دا ډېر غټ یعنی ډېر لوی کمال هم ده چې صله رحمي سړی ادا کی. خدا ډېر غټ نفس کار غواړي، په نفس باندې ډېر مشکلات لري صله رحمي. خو بهرحال والجار ذي القربى الا وبذي القربى، تاسو احسان کوي د صاحب قرابت سره. زه دا یو ټکی بله مکم، والیتاما، د یتیمانو سره هم تاسو احسان کوئ. یتیم اول یو یتیم په انسانانو کې ده، یو یتیم په حیواناتو کې ده. اول دا د یتیم په حیواناتو کې چې عادي مړه شي. د حیواناتو یتیم هغه ته کېږي چې موري، ځکه پلار نه لري هغه،
او په انسانانو کې یتیم که ښځه که نر وي چې پلار یې مړ شي چې مور یې مړه شي دې ته یتیم نه ویل کېږي. یوه دا مسله لاړه. حیواناتو کې یتیم هغه حیوان ته ویل کېږي وایي ها چې مور یې مړه شي، او په انسانانو کې یتیم هغه انسان ته ویل کېږي چې پلار یې مړ وي. که کافر وي هم یتیم ورته ویل کېږي پلار یې، او که مسلمان وي هم یتیم ورته ویل کېږي. دا مسله خلاصه. یتیم حد لري په انسانانو کې، که جنۍ وي هم یتیم ورته ویل کېږي، او که هلک وي هم یتیم ورته ویل کېږي. خو لا یتم بعد الحلم، که جنۍ او انسان بالغ شو دا یتیم نه ده. هغه ثوابونه چې الله تبارک وتعالی مقرر کړي دي، یو هلک د پلار یې مړ ده خو بالغ ده، تا ورسره احسان وکړه، هغه د عامو خلکو احسان ثواب الله درکوي، خو چې کوم د یتیم والي ده هغه بیا الله نه درکوي. انشاءالله پوه شئ. لا یتما بعد الحلم، بلوغ نه وروسته یتیموالی شته نشته. دوی دا ټاکلې ده موده ورته د حکومتونو ټاکلې، لکه ما ته کار 18 کاله ده، زه پرې موافق یم. عادتا اوس خو نن سبا زمانه ډېره ګرمه ده، که اشیا ورته که زمانه ګرمه ده، زه په 9 کلنۍ کې بالغان بالغ کېږي، که نه 12 کلنۍ نه تېرېږي. موبایل دومره ګرمه کړې ده، خو 15 کاله کې خامخا بالغ کېږي، ځکه دومره انرجیانې چې کړي دي چې خامخا بالغ کېږي. او بل په څنګ کې تاسو یې غدر کړي دا واکسینونه، خو زه 13 کاله دي ځانو، خو لنډه دا چې وروسته د بلوغ نه یتیموالی نشته ده. دا مسله م لاړه. یتیم خو مو پېژانده، خو یتیم سره احسان چې شی ده. نمبر 1 دا ده چې یتیم په کور کې وي، د مال او د عزت حفاظت به یې کوي، دا در باندې فرض ده، واجب ده. که مال دولت لري که نه د دې حفاظت به کوي. حفاظت یې مال دا ده، یتیم چې پلار مړ شي او نابالغ وي، عقل یې کمزوری دی که نه کمزوری، نو هغه د 100 روپۍ په ځای باندې 200 لګوي. نه دا ته به نه پرېږدي. یو جوړ کالي لګېږي، جامې لګېږي، د 2 جوړه کوي، ولې وکړي. ښځو ته به مال نه ورکوي، ځکه هغه قمقلې دي، په تصرف باندې نه پوهېږي. نو د مال او د عزت تصرف به یې کوي. اول احسان د یتیم سره دغه. خو ګورئ بدترین کور هغه ده په کورونو کې چې یتیم سره خیرخواهي نه کېږي، بدخواهي کېږي. په آسماني مخلوق ته د یتیمانو کورونو سره کوم یتیم کې کوم کور کې چې یتیم وي او ظلم ورسره کېږي، مقبوحترین کور، قبیحترین کور، مبغوضترین کور هغه ده چې یتیم، بد کور هغه ده چې یتیم سره خیرخواهي پکې نه کېږي، ظلم ورسره کېږي، بدترین ده. بهترین کور په کورونو کې هغه ده چې یتیم پکې خوشحال وي، یتیم سره خیرخواهي کېږي، دا بهترین کور ده. یتیم سره خیرخواهي په دې باندې رب العالمین دا د سبب د رضا ګرځي. دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کې وایي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه. ما ته ګورئ رسول الله مبارک داسې فاصله ورکړه غوتو ته، وایي زه او حفاظت کوونکی، ذمہواری کوونکی د یتیم د قیامت په ورځ به په جنت کې داسې څنګ په څنګ یو. زما په خبره پوهېږئ؟ یا به څنګ په څنګ یو په جنت کې کافل الیتیم چې کوم د یتیمانو پرورش کړی ده. او یا دا معنا چې زه به دومره مخته یم په جنت کې لکه دا ګوته چې په دې مخته ده. زما د یتیموار چې کوم څوک ذمہوار ده، زه خو یې پېژنم چې څوک ته کفالت کوي د یتیم، دا به داسې کوم خلک بالمقابل. یوه خبره به دا کوم د احسان، بله به یې د ظلم کوم. کوم خلق چې یتیمانو سره ظلم کوي او یتیمی په زړه کوي، رب العالمین عرش مخلوق ته وایي، عرش مخلوق خالق ته وایي، الله ته وی الله ما ته اجازت وکړه چې زه دغه انسانانو په سر ځان وروغورځوم چې څوک یتیم زړی ظلم ورسره کوي. او که چا یتیم وزړو، عرش کې رب العالمین داسې اعلان وکړي وی تاسو ګواه اوسېږئ چې کوم دغه یتیم چې پلانه زړی یا ظلم ورسره کوي او چا راضي که تاسو ګورئ چې زه به په خپل جنت او په خپل رحم او په رضا باندې نازوم. دا الله وایي.
یتیم سره چې دنیا کې چا ظلم کړی وي حشر به د قیامت په ورځ باندې دسی وي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. د یتیم حشر به د قیامت په ورځ دسی وي سود الوجوه زرق العيون، مخونه تک تور او شنې سترګې، دا مبغوث ترین شکل د عربو ته، تک شنې سترګې او تک تور مخ. او چې د حشر موت راځي سود الوجوه زرق العيون، د تمام بدن نه به ور باديږي، لکه یو ور وی کنه لرګي وی ور وکی، د تمام بدن نه سترګونه پزنه خلینا ور باديږي. ښا دا روانوي په حشر میدان کې ور نه بډکی. ښا تاسو دا خلی الفاظ اسانه دي او عملی کې سړی نو روانه بیا ورم ته نه بلیږي. ښا راوځي ته نه ډېر سخت. نو فينادي المنادي من قبيل الرحمن هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونه نارا وسيصلون سعيرا. د خدای طرف نه بده आवाज کیږي دا غډه هغه خلق دي چې د یتیمانو مالونه په ظلم ورسره کړی، د یتیمانو مالونه خورلي، دا وسنۍ جزا ده او بیا به جهنم ته داخلون. ښا بالمقابل دی یتیم بالمقابل یو بل خبر کوم ک یو سړی ولګيږي د یتیم باندې لاس د شفقت را تیر کی، زه ان شاء الله نور بس کوم ک یتیم باندې شفقت لاس را تیر ک د هر وخت چې څومره وختانه لاس لاندې راغل او د الله د پاره د شفقت لاس را تیر کړي، په خدای قسم د په هر وخت په مقابله کې الله لاس نیکی ورکړي. او دومره تاثیرناک د لاس تیرول د شفقت په یتیم چې انقلاب په زړه کې راولي. ابو دردا ته رسول الله وای، ابو دردا رسول الله ته وای یا رسول الله د څه شعر ته وخیا چې زما زړه نرم شي. درې شان ورته وکړل، یو په درې شان کې دا ورته وای د یتیمانو په سرونو باندې د شفقت لاس تیروا، زړه کې به د نرموالی راسي، بیا به د خدای ویره راسي او ویره باندې به د الله دی ویره نه بزاړي. یاره ډېر د خلک وایي چې په یتیمانو به لاس نه تیر کړی د شفقت. که څوک دا غواړي چې زما زړه نرم شي او د الله دی ویره نه وزاړي، درې کار دي کوي. مرګ دې ډېر یادوي، تلاوت د قرآن پاک دې زیات کوي، او دریم نمبر کې دا چې د یتیمانو په سرونو د لاس تیري. نور مابقي سبا وایي یتیم سره احسان پاتې شو، بیا به لږ ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. د دې مجلس ټول مقاصد شرعي مو سره پوره وګرځي. الله توفیق د طاعات او د عبادت مو ټول ته نصیب کړي. الله توفیق د معصیو د ګناهونو مرته نصیب کړي. یا الله په کوم قول په کې ستاره زوي خدای مو ټول ته توفیق مزید نصیب کړي. الله زموږ د ټول صغیر کبیر ګناهونه معاف کړي. الله مون عادت کو خدای تیر نه په عبادت قبول کړي. په بدل کې مو ټول ته خپل رضا لقاء وصال په دنیا او آخرت کې نصیب کړي. وصلی الله تعالی علیه